د پل صراط شفاعت او وروستی انجام خوبونه د نجات زیری که د سخت حساب نښه. آیا انسان کولی شي د پل صراط صحنه په خوب کې وویني؟ آیا دا خوب د ایمان قوت ښیي که د اعمالو کمزوري؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به د امت لپاره شفاعت کوي؟ او آیا ته پوهیږي چې څوک به د دې شفاعت حقدار وي؟ که ته په خوب کې د صراط پر پل ولاړ یې، آیا ته د هغې ورځې لپاره چمتو یې؟ اسلام موږ ته وایي چې د قیامت په ورځ به پل صراط وي، هغه پل چې د دوزخ پر سر غځېدلی وي، له ویښته نرۍ او له تورې تیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خلک به د خپلو اعمالو په اندازه د صراط پر پل تیریږي، ځینې لکه برېښنا، ځینې لکه باد، او ځینې به په ډېرې سختۍ تیریږي. نو که یو انسان په خوب کې د صراط صحنه وویني، علما وایي دا اکثره د دې معنا لري چې بنده د خپل ایمان او عمل په اړه په دننه کې حساب کوي. هغه څوک چې نیک عمل لري صراط ورته اسانه کیږي، او هغه څوک چې ګناه کې ډوب وي د صراط ویره ورته زیاتوي. خو الله تعالی یوازې د عدالت څښتن نه دی بلکې د رحمت رب هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شفاعت حق ورکړل شوی دی او هغه به د خپل امت لپاره شفاعت کوي. خو شفاعت د هر چا لپاره نه دی. علما وایي هغه څوک چې توحید لري، شرک نه کوي او د الله له رحمته ناامیده نه وي، هغه د شفاعت هیله کولی شي. خو که یو څوک د شفاعت په تمه ګناه ته دوام ورکړي، نو دا تر ټولو لوی فریب دی. الله تعالی فرمایي من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، یعنی څوک چې د الله له اجازې پرته شفاعت وکړي، نو شفاعت هم د عمل سره تړلی دی، نه د سستۍ سره. د خوب انسان ته دا وایي ایمان قوي کړه، عمل پاک کړه، امید وساته، خو غفلت مه کوه. پر پل صراط به حتما تیریږو، خو سرعت به زموږ د عمل له مخې وي. که الله تعالی تا ته دا صحنه په خوب کې وښیي، نو دا ستر نعمت دی، ځکه ته لا وخت لري. ځینې خلک به دا صحنه یوازې هغه ورځ وویني، خو ته یې نن وینې تر څو سبا وژغورل شي. که دا خبرې ستا زړه ولړزاوه، نو دا هم د الله رحمت دی. درنو دوستانو، که د قیامت د خوبونو دغه تفصیل درته ګټور و، نو د داسې نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک او شیر کړئ.